کامیاب انسان څوک دی؟ کامیابی چاته وایي؟ اوس موږ تاسو ګورو چې کامیاب انسان څوک دی او کامیابی په څه کې دی. اول به موږ وګورو چې دولت کې کامیابی شته او که نه. نو دولت کې کامیابی نشته. څوک چې دا ذهن وي، دا ذهن لري چې دولت کې کامیابی دی، دا ذهني حالت دی. قارون څخه ټول نه زیات مال دولت و، لیکن الله پاک هغه دنیا نه ناکام بوتلو. دوره مال دولت ورسره او یو خانو باندې دی هغه خزانو چبي به وړلې، هغه دنیا نه ناکام لاړل. نو معلومه شوه چې دولت کې کامیابی نشته. څوک چې په دولت پسې منډې وي، اسې منډې وي، کامیابی الله پاک دولت کې نه دی ښه. نو دا معلومه شوه چې دولت کې کامیابی نشته. دویم به مونږ ګورو چېرې طاقت کې فوجونو کې کامیابي شته او که نه. نو طاقت کې او فوجونو کې هم کامیابي نشته. فرعون سره ټول نه زیات فوج و، 16 لک فوج و هغې ټیم چې موسی علیه السلام خلاف و. هغه الله پاک سره د طاقت سره د فوجونو غرب. نو معلومه شوه چې طاقت کې او فوجونو کې هم کامیابی نشته. او الله پاک بادشاہی کې هم کامیابی نه دی ښه. که یو سړی بادشاه دی وي زه کامیاب یم، نه دی کامیاب نه دی. نمرود په ټولې دنیا بادشاہي کړې ده. الله پاک هغې ته مرګ معاشي د وجې ورکړو. نو معلومه شوله چې دولت کې کامیابی نشته، طاقت او فوجونو کې کامیابی نشته، بادشاہت کې کامیابی نشته. اوس کامیابی په څه کې دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته فرمایلی چې کامیابی په څه کې دی. بلال رضی الله تعالی عنہ په ځمکه باندې روان دی، غلام ابن غلام چې د پلار نیکه نه اخوا نسب چاته نه دی معلوم، شکل نه صورت نه تور دی، بیا چې په ځمکه روان دی د پښو ولا کشارې هغه په عرش باندې وریدی شي. ولې؟ ځکه چې هغې نه الله د الله رسول راضي دی. نو کامیاب انسان هغه دی دنیا کې چې الله او د الله رسول هغې نه راضي وي. خو افسوس نن مونږ دنیا پسې منډې ویو. مونږ وایو چې کاش ما بنګلې وې، زما ښایسته تجارت وې، زما سره مال او دولت وې، زما اولاد وې، زما موټر او ګاډي وې، زه به کامیاب یم. کامیاب دغه انسان نه دی چې د الله او د الله رسول د نه راضي وي، ته کامیاب یې.